लकी मरवत में थाना सराय गंभीरा की हदूद में बासत खेल के करीब बैठन वाले नहर के किनारे से 19 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर लिया गया है। लाश की शिनाख्त मुबशर खान वल्द नूर असलम खान के नाम से हुई है। یو افسوسناک او یو شرمناک خبر به ورته زه ویم چې هغه دارنګې دی، یعنی زمونږ په کومو پښتنو کې چې کم مرض یعنی د قومي لوط کم مرض هغسې یوه شوی دی، نو د هغې ستاینه موږ نشو کولی، خو ډېره زیاته یو افسوسناک شرمناکه خبره ده. لکه څنګه چې تاسو وکتو دا مبشر نومي هلک ورسره دا بل کم ملګری چې دی، داسې ویلی کېږي چې مبشر هغه په یو ځای کې په داسې مړ پروت و او بیا چې کوم دی د هغې لاش چې دی هغه یې راوړو. خو اوس چې کوم الزامات او په ټیک ټاک کومه ویډیو جوړیږي نو په هغې چې کوم الزام لګي نو هغې ورسره دا کم یار چې دی په دې باندې لګي چې یا د دې د وجې هغه قتل کړی شوی یا مړ شوی دی. که نن سبا موږ وګورو په پښتنه معاشره کې او خاص طور باندې به زه دا کرک بنو دا ځایونه یاد کړم چې دلته دا کیس او دا قسمه چلونه چې دي ډېر زیات روان دي، کوم د هلکانو کار کول یا داسې ساتل. لکه تاسو دې ته هم کتی شئ، داسې وینا ما واورېده چې دا مبشر نومي هلک ورسره دا بل هلک چې دی دې منځ کې ډېره زیاته یارانه یعنی دوستانه او مختلف قسمه نومونه یې ورکړي هغه وه، او بیا دا په خپل منځ کې هغه وران شوي دي. د هغې له سببه چې کوم دی داسې مونږ داسې ډایرکټلی نشو ویلی، خو بیا وایي د دې هلک کم لاش چې دی هغه په یو ځای کې پروت و. نو زه به تاسو ټولو ته دا ویم، زه بار بار ویډیو کې دا ویم چې تاسو په خپل کشرانو باندې هغه خصوصي نظر ساتئ، ځکه سبا لته چې بیا کوم حالات جوړیږي تاسو دپاره یو شرم جوړیږي یا ستاسو دپاره یو غم جوړیږي، نو د هغې نه مخکې دا ده چې تاسو خپل احتیاط وکئ، نو سبا لپاره به تاسو ته بیا څه مشکلات نه وي. خو د بده مرغه څوک په خپل بچو په دې باندې نظر نه ساتي، نو سبا له چې ورته بیا کومه پیښه رامخې ته شي نو بیا پرې ډېر زیات خفه وي، خو مخکې هغه احتیاط نه وي کړی. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.